چا تپوس کړی ده چې یو سړی د احرام د ورسره نو دا صرف یو ځل استعمالولی شي که نه بار بار نه بار بار استعمالولی شي خدا چې یو ځل دې پکې عمره وکړه نه بهترینه دا ده چې وینځې بهتره دا ده چې وینځې او که نه صفا وي نو بار بار یو احرام استعمالولی شي چې څو عمرې پکې کوي لہذا یو احرام کې ډېرې عمرې کولی شي او ما راته بهتره دا ده چې ووینځلی شي او بل چا تپوس کړی ده چې که یو سړی د خپل احرام بل چاله ورکي بالکل صحیح ده تا پکې عمره وکړه او بیا د نه بل چا احرام واغستو او په هغه احرام کې هغه عمره وکړه یقینا چې صحیح ده د هغه هم په دغه احرام کې عمره کیږي لکه اوس دلته دنیا کې دلته کې یو سړی ده او چاله خپل جامې ورکې کپړې ورکې او د پکې مخکې مونځ کړی وي او دا بل کس پکې بیا مونځونه کوي نو مونځ یې کیږي که نه کیږي دکه رنګې که یو سړی د احرام کې عمره وکړه او د هغې نه بعد د احرام بل چاته ورکو او هغه پکې عمره وکړه یقینا چې عمره یې صحیح ده